سلامونه. یو افغان ور پوښتنه کړې ده چې زه نشم کولی افغانستان ته ولاړ شم ځکه چې بلجیم کې ټاکنې دي او زه کېدای شي جریمه شم. نه، که چیرې تاسو غواړئ افغانستان ته ولاړ شئ، تاسو کولی شئ چې افغانستان ته سفر وکړئ یا بل هر ځای ته چې غواړئ تاسو کولی شئ سفر وکړئ. د دې لپاره چې له رایې ورکولو څخه معاف شئ، تاسو دوه لارې لرئ. لومړۍ لاره دا ده چې کولی شئ د خپل کورنۍ یا ملګرو څخه داسې څوک وټاکئ چې هغه د تاسو په ځای باندې ولاړ شي رایه ورکړي. دویمه لاره دا ده چې تاسو کولی شئ ښاروالۍ ته ولاړ شئ او هغلته د له رایې څخه له ټاکنو څخه د معافیت یا فورم دی هغه باید ډک کړئ او هغه منل کیږي. د دې لپاره چې هغه فورم ومنل شي نو تاسو باید د طیارې ټیکټ هغه ته وړاندې کړئ، ښاروالۍ ته وړاندې کړئ، ورته ووایئ چې ما ټیکټ اخیستی دی، زه باید افغانستان ته ولاړ شم یا په رخصتۍ باندې زه چیرې لاړ شم. په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې پرته د دې نه چې جریمه شئ، تاسو ډاډه سفر وکړئ.